دا نور روان دی، دا مسلسل روان دی تر دې چې هغه خپل ځای د قرارتیا ته ورسېدی، خپل ځای د استقرار د قرارتیا دی، دا روان دی دا نور. او دې نه بل یو مسله موږ ته معلومه شوه د عقیدې، هغه مسله دا ده چې د قرآن سنت نه دا معلومه ده چې نور حرکت کوي، نور روان دی. ځمکه حرکت کوي او که نه کوي کې زموږ کار نشته دی، حرکت دې کوي که نه زموږ څه کار دی. لیکن دا عقیده د کتاب و سنت نه موږ ته معلومه ده چې نور دا روان دی. قرآن نم دا معلومه ده والشمس تجري لمستقر لها، نور دا روان دی خپل ځای د استقرار ته، ځای د قرارتیا ته. تفسیر کې موږ یو پیرې دا تشریح کوله، یو کس ما ته وایي ته لږ معلومات وکړه، خیر دی دا ساینسدانان دروغ نه وایي، هغې هم دروغ نه وایي، وایي هغې وایي چې نور ولاړ دی ځمکه حرکت کوي ګرځي، ته لږ معلومات وکړه. مال ومې کلزه ساینسدانانو خبره ټیک شو ده. د دې آیات ترجمه راته وکړه، زه خو پې نه پوهېږم نو ده. والشمس تجري، جرا یجري په عربۍ کې جریان تللو ته ویلی کېدلی شي. والشمس تجري نور روان دی. ما له دې څه معنا وکړم؟ ما ته خو بله معنا نه معلومه. دا معنا وکړم چې نور ولاړ دی، تحریف وکړم قرآن کې. اوس د ساینس والا دپاره به زه تحریف په قرآن کې کومه؟ ما ته راته معنا وکړه. ټول مفسرین څومره تفاسیر که د اردو او که د پښتو دي ټول راواله، که د دې تجري معنا هغې د ودرېدلو کړې وه زه به وکړم. تجري دا خو په عربۍ کې دا و، دا خلک ټول په دې باندې پوهېږي تجري معنا روانېدل. اوس د دیو دپاره به زه د الله کلام بدلوم، په خپله وایي بدلېږي نه، وایي قرآن بدلوي. او تجربات دي کله صحیح شي او کله غلط شي، ایسه اعتبار دی. ځمکه حرکت کوي که نه کوي، کتاب و سنت کې موږ ته وضاحت دی نشته دی. حرکت دی هغه هم کوي که نه هغه دی هم کوي، او نور دی هم حرکت کوي، نور دی رواني. حدیث هم پې صریح دلیل دی، ویل ان هذه الشمس تجري، دا نور روان دی حرکت کې، حتی تنتهي الى مستقرها، تر دې چې خپل ځای د قرارتیا ته ورسېږي. تحت العرش، لاندې د عرش ته، فتخر الساجده، هلته په سجده باندې پرېوځي. اهل علم ذکر کړي دي، عام مفسرین محدثین شارحین لکه ابن بطال وغیره، هغه نور د هغې روانېدل، عرش ته لاندې سجده لګول. دا نبي موږ ته خبر راکړی، دې ته علم الغیب ویلی کېدلی شي، علم غیب. ډېر خلک په دې خبرو ځان نه پوهې کوي چې د هغې د عقل نه یوه خبره خلاف وي نو بس د هغې رد کوي، بیا د حدیثو بیا رد کوي. موږ ویو په دې قرآن کې چې د ایمان بالغیب مسله راغلې ده، الذین یؤمنون بالغیب، مؤمنان هغه خلک دی چې ایمان بالغیب لري. د ایمان بالغیب څه مطلب دی؟ چې زه به د هرې خبرې تحقیق کوم او ځان به یخته رسوم چې ما معلوم کړی نه، نو زه به نه منم. ایمان بالغیب وایي دې ته چې زما عقل نه راخلي، زه په هغې پوهېږم نه ایمان پر راوړم، دې ته ایمان بالغیب ویلی کېدلی شي. دا خو دا چې هره خبره زما د عقل موافق او زه به منم، او چې د عقل موافق نه او ما ته پوره معلومات نه شي زه به نه منم، دا خو د ایمان بالغیب مسله د منځه لاړه. لہذا د نور سجده لګول د ایمان بالغیب سره تعلق ساتي. څوک ځان ته مؤمن وایي هغه به دا عقیده ساتي چې او سجده لګوي، موږ یې په کیفیت نه پوهېږي څنګه سجده لګوي، روان دی هم یو سجده دی هم لګوي، او دا عقل څه منافات شته هم نه. او د هر شي خپله سجده لګول دي، د هر شي دا قرآن نه معلومه، د هر شي خپله سجده لګول دي. د انسانانو سجده جدا ده، د دې ونو بوټو د سجده جدا ده، د سورو سجده جدا ده، او د قرآن نه دا مسله معلومه ده. نو دا نور رواني او همدغه شان ته مسلسل رواني، تر دې چې دا کله سجده ولګوي نو بیا اجازت غواړي د مخکې تلو. او دې پورې الله وتو فرمایي چې ارتفعي ورجعي، راوخېږه او بیرته واپس شه، من حیث جئت، د کوم ځای نه چې ته راختلی هغه طرف ته چې کوم دی نو واپس شه، یعنې خپل دا مزل جاري ساته، بیرته خپل ځای نه راخېږم دغه شان ته، نو نور روان شي. بیا چې کله لاړ شي بیا سجده ولګوي، دریم کرت بیا سجده ولګوي. نو چې کله قیامت ته نږدې وي نور به سجده ولګوي، الله رب العالمین نه به اجازت غواړي چې مخکې لاړ شم که نه، نو ایثار به شي. او دا د بعض روایتونو معلومیږي داسې چې دغه شپه به ډېره اوږده وي، بیا د شپه په خلکو باندې ډېره اوږده شي، نو انتظار به کوي. نو الله رب العالمین به تو فرمایي واپس شه بیرته، او په کوم ځای باندې چې راغلی وي هغه ځای باندې بیرته ورښکاره شه، مانه مغرب نه بیرته وروخېږي.
او اصبحی طالعة من مغربک، تو سبا کا بداسی حال کی چرا خاتون کی بید مغرب تا طرفنا، مغرب سے ڈبرا وخیجی، فتصبح طالعة من مغربها، سبا لبدا مغرب سے ڈی سرا وخیجی.